په کابل ښار کې د فلسطین د مسلمانانو په ملاتړ پراخ لاریونونه وشول. لاریونوالو د فلسطین د ازادۍ او د اسرائیلو په ضد شعارونه ورکول. ویلي چې له اوږدو مودو راپدې خوا د فلسطین په مسلمانانو ظلمونه کیږي، خو ملګري ملتونه او نور اسلامي هیوادونه د اسرائیلو د دا ډول ظلمونو مخنیوی نه کوي. اسرائیل چې کوم ظلم فلسطین خلکو په مقابل کې شروع کړی دی، د هغو بندېدل غواړو او انشاءالله موږ هم د دوی حمایت کوو او د دوی سوالاری په څنګ کې. از نظامیان امت اسلامی می‌خواهیم صدای یاری طلبی برادران و خواهران مظلوم فلسطینیشان را در زمین نگذارند، مرزهای استعماری را بشکنند و به نصرت و یاری برادرانشان بشتابند. نن چې په فلسطین کې د مجاهدینو قیام شروع کړی ده، دعا به ورته کوو د هر فلسطیني د شهادت او د ده د وینې هر احساس کې نه به بزرګونه مجاهدین جوړیږي. یو شمېر لاریونوالو وویل چې اسلامي هیوادونه دې دوی ته لار ورکړي ترڅو فلسطین ته ولاړ شي او د اسرائیلو خلاف جګړه کې برخه واخلي. او د اسرائیلو ته وایي چې دا عملیات بند کړي، که بند نه کړي انشاءالله ټول اسلامي هیوادونه به تاسې په مقابل کې باندې جنګ کوي او انشاءالله تاسو ته به رسیږي. د فلسطین د ازادۍ، د قدس د ازادۍ دپاره موږ تر ورځ د مرګه پورې ولاړ یاستو او انشاءالله درېږو به. دا ویل ګوره داسې نه دي، دا به موږ انشاءالله عملي کوو. د لاریون ځینې ګډونوالو وویل چې اسلامي امارت دې دوی ته زمینه برابره کړي ترڅو د فلسطین د مسلمانانو ملاتړ ته ورشي. اگر راهی را برای ما آماده میکنن که بریم به طرف فلسطین، ما میرویم، به تمام جان و دل آماده هستیم، اندیوالای ما همگی آماده هستند. اگر راهی را دومین پیام ما است که اگر راهی برای ما آماده نمیکنن، ما مجبور میشیم بریم راه قشاقی ایران طی بکنیم، خدا و پلیسای ایران تسلیم بکنیم و از اونجا بریم مستقیم. دغه لاریون د کابل د پغمان ولسوالۍ او د کمپنۍ د ولسونو له لوري ترسره شو چې زرګونو کسانو پکې ګډون کړی و او د کمپنۍ څلور لارې چې د مسجد الاقصی په بڼه جوړه شوې ده، لاریونوال هلته راټول شوي وو او د فلسطیني مسلمانانو د ملاتړ او د هغوی د ازادۍ شعارونه یې له ځان سره لیږدول. د کابل مظلومې خور اقصی موږ ته بښنه وکړه، موږ ډېر لرې یو له تا، موږ ته بښنه وکړه، موږ ډېر لرې یو له تا، موږ ته بښنه وکړه. بېګا دې بیا کفارو په اوربل بېګا دې بیا کفارو لوبې په اوربل وکړلې، بېګا دې بیا کفارو لوبې په اوربل وکړلې. مونږ لیدلی په ژړا مونږ ته بښنه وکړه، مونږ لیدلی په ژړا مونږ ته بښنه وکړه. مونږ لا تر اوسه مظلومان یو ګرانې صبر وکړه، مونږ لا تر اوسه مظلومان یو ګرانې صبر وکړه. فی الحال د مل شفاک الله مونږ ته بښنه وکړه، فی الحال د مل شفاک الله مونږ ته بښنه وکړه. والسلام.